السلام علیکم دوستانو. د پاکستان سوپر لیګ ځنډول سوې لوبه نن ترسره کیږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. پرون دوشنبه د پاکستان سوپر لیګ د سیالیو په دوام د اسلام آباد یونایټډ او کویټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه وځنډول شوه ځکه د اسلام آباد لوبډلې یو لوبغاړي د کورونا مثبت ازموینه ورکړه او له همدې امله د دې لیګ په لوبو کې ځنډ راغی. د انګلیش کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې چې د اسلام آباد لوبډلې د نور لوبغاړو د کورونا نتیجې منفي دي او د ویرې کومه خبره نشته. یوازې د یوه لوبغاړي فواد احمد د کورونا پایله مثبته و، نور لوبغاړي ښه دي. د اسلام آباد لوبډلې هم پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې تایید کړی دی او لیکلی دی چې زموږ لوبغاړي فواد احمد د کورونا مثبت ازموینه ورکړې ده. نور لوبغاړي مو ښه دي او هیله لرو چې فواد احمد ډېر ژر لوبو ته راستون سي. د پاکستان کرکټ بورډ ویاند په همدې اړه کرکټ ته ویلي دي چې موږ د اسلام آباد د ټولو لوبغاړو معاینات وکړل ښه دي. کومه بله مثبته نتیجه نه لرو. موږ کوشش کوو چې د ټولو غړو او لوبغاړو صحت برخې ته پاملرنه وکړو. دا په روان لیګ کې دویمه پیښه ده چې کیږي ځکه له دې مخکې د فروری په 21مه د پېښور زلمي کپتان وهاب ریاض او کوچ ډرن سمې هم د 3 ورځې کرنټین سره مخ شوي وه. ټاکل شوې ده چې دا لوبه نن د مارچ په 2مه نیټه ماښام 7 بجې ترسره شي. فواد احمد هم د خپلې ناروغۍ په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي: له تاسو ټولو مننه چې ما په یاد لرئ. زه ستاسو په دعاګانو سره له خیره ډېر ژر ښه سم او بیرته به لوبډلې ته راګرځم. دا و د اسلام آباد یونایټډ او کویټه ګلیډیټرز لوبډلو په اړه لنډ تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.